لیوال دومره پرمختللی سیستم دی د ماشومانو د ترقۍ دپاره چې دا ټولو اولیاء ومانه کوم کاغذ زموږ په مکتب کې دي که زموږ د مکتب نه بهر دي دوی باید د لیوال دغه سیستم وکاروي. لیوال سیستم د هغه زنانو دپاره چې هغه تعلیم نه لري یا په لرې پرتو سیمو کې په هیوادونو په ولایتونو کې هغوی د جنګ د خاطره مکاتبو ته نشي تللی هغوی باید دغه لیوال سیستم استعمال کړي. لیوال یوازینی داسې سیستم دی چې هر څه دومره اسانه کړي دي چې ماشوم ته صرف لږ رهنمایي پکار ده نو ماشوم په خپله باندې لګي. لکه که موږ په افغانستان کې وګورو اتم صنف ته یو شاګرد ورسېږي اووم صنف ته ورسېږي هغه په املا باندې نه پوهېږي مشکلات لري. الحمدلله زموږ د مکتب شاګرد په دویم صنف کې په ښه املا لیکلی شي خط ویلی شي انګلیش کې همداسې ریډینګ کولی شي. د نرسري اول صنف زموږ شاګردان پرزنټیشن په نورو صنفونو کې کوي. نو دا د لیوال کوم سیستم چې دی دا موږ فالو کړی دی په خپل مکتب کې او اوس هم لیوال سیستم کاروو په خپل مکتب کې. موږ چې دا نصاب یا موږ دغه لیوال نصاب چې دی دا موږ تعقیب کړی دی نو په دې باندې د ټول هېوادوال پوه شي. که موږ لکه موږ چې دا کومې خبرې کوو چې په دویم صنف کې زموږ شاګردان املا زده کوي په دویم صنف زموږ شاګردان روان انګلیش ریډینګ وایي نو په دې باندې د ټول هېوادوال پوه شي چې لیوال سیستم چې دی یوازینی د سیستم دی چې دوی پکې پرمختګ کولی شي. زه ټولو افغانانو ته وایم چې تاسو که په مکتبونه لري مطلب یا نور داسې تعلیمي مرکزونه لري دوی د لیوال سیستم هغه کې څنګه چې موږ پکې پرمختګ کړی ټولو دپاره ډېر د پرمختګ هغه زمینه برابري.